قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسو ټول جوړ او روغ یاستئ. د تېرې ورځې درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلي وي او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتابچې او قلم سره آماده ناست دي. ښه ګرانو شاګردانو، تېره ورځ موږ تاسې د 11 صنف په ریاضي کې په فضایي هندسه باندې د هغې په اخري فصل چې زموږ 9 درس و په هغې باندې موږ تاسې کار کړی و او هغه موضوع موږ تاسې څنګه کړې وه، ختمه کړې مو وله. زموږ تاسې یوه بله ډېره مهمه موضوع چې ریاضي کې ده، زموږ نوې موضوع ترادفونه دي. نن موږ غواړو په ترادف باندې کار وکړو. موږ تاسې به دا وپېژنو چې ترادف څه ته وایي، د څه لپاره استعمالیږي او کومې موضوعګانې په دې کې شامل دي. اول ستاسې د کتاب دا 119 صفحه ده او دا درس موږ ستاسې 13 درس دی. هدف زموږ ستاسې څه دی؟ هدف زموږ ستاسې دا دی تر څو موږ تاسې ترادف وپېژنو. څنګه د ترادف پیژندل، په مکمله معنا د ترادف پیژندل، د هغې د ډولونو پیژندل، عملا په ژوند کې موږ د ترادف نه څنګه استفاده کولی شو، په دې باندې پوهېدل، دغه ټول موضوعګانې په دې کې څنګه دي شاملې دي. زموږ ستاسې د ترادف پیژندل زموږ ستاسې هدف دی. اوس راځم زه تاسو ته د ترادف تعریف کوم او د هغې نه وروسته چې په دې کې کومې موضوعګانې شاملې دي په هغې باندې تاسو کار کوم. مخکې د دې نه چې زه تاسو ته د دې تعریف وکړم، زه تاسو ته همداسې یو نظر در کوم. کله چې تاسې په موبایل کې دا نومونه لیکئ، الف نومونه بیل راځي، د بي نومونه ورپسې راځي، ورپسې د دال راځي، همداسې مسلسل ډول باندې دا نومونه ترتیب کیږي په خپله. دغې ته موږ او تاسې یو ترادف وایو. یو فرضاً یو کتابخانې ته ځي، هلته ګوري یو ځای کې د ریاضي کتابونه بیل ایښي دي، د اسلامیاتو کتابونه بیل ایښي دي او همدارنګې د انګلیسي کتابونه بیل ایښي. هر موضوع د یو بیل ترادف دې ته جوړ کړی دی. نو د دغې مثالونو نه موږ تاسې پوهېږو چې ترادف څه ته ویل کېږي. ترادف منظم کولو ته وایي. مطلب د عددونو په منظم ډول لیکنه عبارت له څه شي نه ده، عبارت له ترادف نه ده. نو زموږ ستاسې د کتاب په 119 صفحه کې موږ تاسو سره دا شیان شته دی. که چېرته وایي داسې یو لیکنه راشي A1 A2 A3 او همدارنګې چې اخري AN، د عددونو په دغې ډول باندې لیکل یو په بل پسې، دې ته موږ تاسې څه وایو؟ ترادف موږ تاسې ورته وایو. او یوې خبرې ته باید ستاسې فکر وي چې په غیر منظم ډول باندې د عددونو لیکل بیا یو ترادف نه دی. لکه دا داسې راشي فرضاً A3 A5 A1 داسې لیکنه، چون دا یو غیر منظمه لیکنه ده او دې ته بیا موږ څنګه کولی شو؟ دې ته موږ تاسې ترادف نشو ویلی. اوس راځو، ترادف حدونه لري، لکه لومړنی حد، دویم حد، دریم حد او همداسې پسې نور. فرضاً دا یو ترادف دی A1 A2 A3 او همدارنګې اخري AN. دې ته موږ تاسې څه وایو؟ دا موږ سره د ترادف لومړی حد دی. دې ته موږ تاسې لومړی حد دی ترادف وایو. دې ته موږ تاسې دوهم حد وایو. همدارنګې دریم حد د ترادف، څلورم، پنځم، شپږم او دغسې حد چې راشي دې ته موږ تاسې بیا چې N حد، N حد موږ دې ته وایو. څه ورته وایو؟ N حد دې ته موږ تاسې وایو، چون دا په ترادف کې ډېر زیات مهم دي. لکه موږ ته یو مثال لکه تاسو ته وایي چې فرضاً په دې کې لومړنی حد پکې پیدا کا، دویم حد پکې پیدا کا، دریم حد پکې پیدا کا یا N حد پکې پیدا کا. کله چې تاسو د ترادف لپاره دا حدونه ونه پیژنئ نو بیا مخکې تګ په دې کې څنګه کولی شئ؟ نشئ کولی. اوس راځم او همدارنګې ترادف کولی شو موږ تاسې په دې شکل باندې هم دا AN لیکلی شو چې AN د ترادف N حد څه دی؟ AN. داسې به وي چې دا N به شامل په څه شي کې وي؟ په طبیعي عددونو کې وي. N حد د ترادف لپاره تاسې په دې شکل باندې هم څنګه کولی شئ؟ لیکلی شي. اوس راځو دلته موږ تاسو ته یو څه ترادفونه راکړي د بیلګې په ډول باندې یا د مثال په ډول باندې. کله چې تاسو وغواړئ د جفتو عددونو ترادف پیدا کړئ، د جفتو عددونو ترادف خو تاسې پیژنئ، 2 4 شپږ 8 او یا دا مساوي د 2N سره. N څه دی؟ N یو طبیعي عدد دی،
یو دوه درې دغسې قیمتونه تاسې ان ته ورکولی شي. نو کله چې تاسې وغواړئ د جفتو دې ته موږ تاسې د جفتو عددونو ترادف وایو. د جفتو عددونو ترادف. کله چې تاسې وغواړئ یو عدد جفت کړئ په دوو کې ضربوئ هغه خپله څنګه کېږي جفت راوځي. لکه دوه ان د دې لپاره چې دی یو ځانګړی فرمول دی. او کله چې وغواړئ د تاقو هغه لاسته راوړئ د تاقو لپاره موږ تاسې لرو داسې وګورئ یو درې پنځه اووه او همداسې ان تر څه شي پورې تر دوه ان منفي یو پورې که دا مساوي مو لیکي پروا نه کړي تر دوه ان منفي یو پورې. اوس دلته تاسې ان ته عدد ورکوئ هغه عدد په دوو کې ضربوي یو تی تفریق کوي په خپله به هغه عدد څنګه کېږي تاق کېږي به دا ترادف به یې کړو. ښه اوس تاسې وګورئ دې ته موږ تاسې څه وایو د تاقو عددونو ترادف. د تاقو عددونو ترادف کله چې تاسې وغواړئ یو عدد تاق کړئ نو تاسې څنګه کار کوئ په دوو کې ضربوي او یو ورنه کموي. لکه یو مثال در کوم ان ته تاسې یو دوه درې څلور طبیعي عددونه څنګه کولی شي ورکولی شي. فرضاً زه یو مثال در کوم که چېرته ان پنځه شي ان مساوي پنځه شي نو راځئ وګورئ دوه ان منفي یو دا مساوي دوه ضرب ان هم څو دی پنځه منفي یو مساوي دوه پنځه کې لس منفي یو لسونه چې یو لاړ شي نهه اووم دې ته چې تاق شو. همداسې نور تاسې ډېر کولی شي لاسته راوړئ. او کله چې وغواړئ د پنځو د مضربونو ترادف لاسته راوړئ مطلب داسې عددونو ترادف چې پنځه حتما په هغې کې څنګه وي شامل وي. لکه یو په خپله پنځه دی بل لس دی لسو کې هم پنځه شامل دي بل پنځلس دی پنځه پکې شامل دي بل شل دی پنځه پکې شامل دي او همدارنګې چې اخر هدي پنځه ان. بس ان ته یو عدد ورکوي په خپله به هغه عدد لاسته راځي چې پنځه به په هغې کې شامل وي. صحیح شو. دا د پنځو د مضربونو دغه شو د پنځو د مضربونو ترادف دا دی دا شو. اوس راځو موږ او تاسې دلته د دې ترادف د لاسته راوړلو طریقه وه چې جفت او طاق او دا په دې شکل باندې څنګه کولی شي لاسته راوړلی شي. نو موږ مخکې ځو یو بل مثال ستاسې کتاب کې ورکړی دی په لومړی مثال دی په 113 صفحه کې وایي که ان مساوي ان مربع وي او بي ان مساوي 3 پر ان وي متزاید او متناقص ترادفونه پیدا کړي. اول باید موږ تاسې متزاید او متناقص ترادف وپېژنو. اول باید موږ تاسې متزاید او د هغې نه وروسته متناقص ترادف باید موږ تاسې څنګه کوو وپېژنو. متزاید ترادف هغه ترادف ته ویل کېږي چې هغه زیاتېدونکی وي. لکه څنګه لکه داسې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه لا په لا همداسې یو په بل پسې څنګه دی زیاتېدونکی دی. دې ته موږ تاسې متزاید ترادف وایو. متزاید ترادف. متناقص هغه د دې خلاف دی معکوس چې هغه څنګه وي کمیدونکی وي. لکه داسې اووه شپږ پنځه څلور درې دوه او یو همداسې صفر او منفي یو او داسې ځو. نو دې ته بیا موږ تاسې څه وایو متناقص ترادف. نو دلته یو مثال لا کړی دی دې کې موږ تاسې معلوموو چې کوم یو ترادف پکې متزاید دی او کوم یو پکې متناقص دی. ان مساوي ان مربع یو ان مساوي ان مربع دی یو او همدارنګې بي ان مساوي 3 پر ان دا دی بل. وایي تاسې دا معلوم کړئ چې په دې کې کوم یو متزاید دی او کوم یو پکې څنګه دی یو متناقص دی. اول لازم حل ته حل په لاندې ډول عمل کوو. صحیح شو. اول لازم ان ته د ان مساوي ان مربع لپاره چې کوم د دې لپاره داسې لیکم ان ته موږ کوم عددونه ورکولی شو ان ته بي یو دوه درې څلور او همداسې پسې سته نور
صحیح شو. اول لازم ان یو مساوي شو ده ان ته مې یو ورکړه قیمت یو مربع دا مساوي یو. که چېرته دوه ورکړم دوه مساوي دوه مربع دا مساوي څلور. که چېرته درې ورکړم درې مساوي درې مربع مساوي نه. که چېرته څلور ورکړم څلور مساوي څلور مربع دا مساوي شپاړس. نو دلته څه لاسته راغی یو څلور نه شپاړس او همداسې پسې نور. راځم بل ته بي ان ته. بي ان مساوي کېږي د 3 پر ان سره. صحیح شو. نو ان ته قیمتونه همدغه ورکومه ان مساوي یو دوه درې څلور او نور همداسې پسې. ښه بي یو مساوي شو د 3 پر یو او 3 چې په یو تقسیم کړم 3. بي دوه مساوي شو د 3 پر دوه او 3 چې په دوه تقسیم کړم دا 3 پر دوه به صحیح راشي. بي درې مساوي 3 پر 3 هر ځای کې چې ان ګورم وضع کوم یو. بي څلور دا مساوي کېږي د څلور 3 پر ان په ځای څلور دا مساوي 3 پر څه شي پر څلور. اوس وګوره دې ته دې نه م لاسته راوړه 3 پر 2 یو او همدارنګې 3 پر څلور. نو دغه ترادف چې دی چون هغه لا په لا زیاتېدونکی دی دې ته موږ او تاسې متزاید ترادف وایو او دا چون کمیدونکی دی نو بیا موږ او تاسې ورته څه وایو یو متناقص ترادف. پس په نتیجه کې موږ څه وایو موږ وایو چې د ان ترادف چې ان مساوي ان مربع دی یو متزاید ترادف او بي ان مساوي چې دی یو متناقص ترادف دی. صحیح شو. ښه اوس راځو دلته یو بل مثال دی دا هم درته حل کومه بیا کېدای شي وخت هم پوره وي بیا نور په نورو موضوعګانو کې درته کار کوم. ښه که یو ترادف کې ان مساوي د ان مربع پر ان جمع یو وي. صحیح شو. ښه څنګه کار وکړي وروستی حد یې درکړل شوی وي 5 لومړني حدونه یې پیدا کړي. وروستی حد یې راکړل شوی دی نو موږ او تاسې دی وروستی حد دی نو موږ او تاسې څنګه کولی شو د دې 5 لومړني حدونه پیدا کړو. دا اوس یو مثال دی دلته یې لیکمه ان مساوي کېږي د ان مربع پر ان جمع یو. ترادف 5 لومړني حدونه پیدا کړي. ترادف څه وکړي 5 لومړني حدونه پیدا کړي. لومړني حدونه پیدا کړي. صحیح شو. ډېر اسانه دې ته موږ او تاسې وروستی حد وایو. که لومړنی ان ته قیمتونه ورکوم ان به مساوي وي د یو دوه درې څلور او 5 بس دا 5 لومړني حدونه موږ ته ښودلي دی پیدا کړي. نو راځم ترادف په خپله لیکم چې ان مساوي کېږي د ان مربع پر ان جمع یو پر ان جمع یو. اول لازم لومړنی حد د دې زه پیدا کوم. لومړني حد لپاره څه لیکم یو مساوي شو د یو مربع ان په ځای یو مربع پر څه شي یو جمع یو دا مساوي یو چې مربع کې یو او یو دوه. اول حد څو شو یو پر دوه شو. دویم حد پیدا کوم دوه مساوي کېږي د ان په ځای دوه مربع پر دوه جمع یو دا مساوي دوه چې مربع کې څلور پر دوه او یو درې. دویم حد پیدا شو. دریم حد ته وګورئ درې مساوي کېږي د ان په ځای درې مربع پر درې جمع یو دا مساوي درې چې مربع کې 9 پر څلور او څلورم حد پیدا کوم دا دریمو څلور مساوي کېږي د څلور مربع پر څلور جمع یو دا مساوي څلور چې مربع کې 14 پر 15 او اخري حد 15 مساوي کېږي د 15 مربع ان په ځای 15 چون مربع د مربع پر 15 جمع یو دا مساوي 15 چې مربع کې 25 پر څه شي 15 یو شپږ. 15 حدونه موږ تاسو پیدا کړل. راځي وګورئ اول حد یو پر دوه. اول به دا ترادف ولیکم داسې یو دوه درې څلور
A 15 او د دې ترادف اخري حد څو دی؟ اخري حد یې دا دی چې n مربع پر n جمع یو. راځئ وګورئ A یو پر دوه، A دوه څو دی؟ 4 پر 3، A درې څو دی؟ 9 پر 4، A څلور څو دی؟ 14 پر 15، 14 پر 15 او A 15 څو دی؟ 25 پر 25 پر شپږ. او اخري حد یې څه دی؟ اخري حد یې دغه دی چې n مربع پر n جمع یو. صحیح شو؟ ښه، دا په دې طریقه تاسې کولی شئ د دې نور حدونه هم څنګه کوي پیدا کوي. نو زموږ ستاسې نن موضوع ترادفونه و. ما تاسو ته د ترادفونو تعریف وکړ چې د عددونو منظمه لیکنه ده. د هغې نه وروسته موږ متضاعد او متناقص ترادف ولوسته. متضاعد هغه ترادف دی چې یو په بل پسې زیاتېدونکی دی او متناقص چې کمیدونکی دی. سمه ده؟ هغې کې تاسو ته ما مثال هم حل کړ. فقط یو مثال کورنۍ وظیفه در کومه، هغه به تاسو په کور کې حل کړئ، نور نو وخت پوره دی. مثال داسې دی، دا یو ترادف یې موږ ته راکړی دی چې n مساوي کېږي د منفي یو په توان د n جمع یو پر n. د دې ترادف به تاسې څه وکړئ؟ شپږ لومړني حدونه پیدا کړئ. شپږ لومړني حدونه پیدا کړئ. دا به ستاسې کورنۍ وظیفه شي، حدونه پیدا کړئ. نن ورځ لپاره همدومره بس. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله